ملي هنداره څه شی دی؟ په دې کې زمونږ روماني داستانونه پټ دي. زما خوش رنگ زما مزه بل ځای سنم راسه پر څنګ زما په دې کې یوسف خان شیربانو، ادم درخانه او داسې نور ډېرې روماني کیسې کومې چې زموږ په چاپېرچل کې تېرې شوي دي، دا به موږ تاسو ته یو یو ښایو. نو ګرانو کتونکو زما سره اوسئ. زه به تاسو ته هر هفته یو نوې کیسه اورم، هم ستاسو په چینل. تاسو جوړ د شیر عالم نه څه اسمان کو. حمزه بابا وایي چې تاسو جوړ د شیر عالم نه څه اسمان کو، بس هم دې مو په دې واړو کې افغان کو. ولې نه وکړه؟ تا خو بس کړ. د ګرځېدو نه مې وکیس اشنا خلیلالله اوچتوالی لوښي زه خو د شیر عالم د واده مبارکۍ له راغلم. ما چې هغه به مبارکي وکړي هر زورور به کې د کلي نه بهر تللی. هغه چې د درس ورځ وي خو دا به چې د ډېر ضروري کار و. اشنا چېرته چیلم ویلم نشته چې ډکې کور اسورم برابر شي. دا خو نیمه شپه یار تماکو به دې وخت چته که شیر عالم دی ډکه کڅوړه به زه بلې رانیستی. زه هم بله د چیلم غم کومه وایم چې تماکو مې دا ټیم چېرته نه پیدا کړي. دا څه ګرانه خبره خو نه ده اشنا چې ورندار موږ له په دې نیمه شپه روټۍ تیارولی شي، نو د شیر عالم د کڅوړې نه تماکو نشي راکولی. ریمیا شا بزرګه څوک یې؟ حجره کې د شیر عالم مېلمه راغلی، لږ تماکو یې پکار دي. ښه وروره ودرېږه، ځان راوړم. وروره دا واله. خو مامونې ته څه پته وه چې د تماکو دا څو پاڼې به د هغې د ژوند پاڼه ریز مریز کړي او د هغې د محبت دا ژوند به تالا ترغه کړي او د مینې دا کور به وران کړي. بچاره شیر عالمه او په خیر لختر خان هلکه ته ډکې وګاړې لرنه مې ولیدې مې راشه تپوس یې وکړه ته خو د چا تپوس نه کې راتلو سره به ګیلو سر شي. د کور نه پیاز او شملې راغلي دي که نه راځئ چې روټۍ وخورو. مېلمانه یې د کور نه سره کړي چرګان راوځي او ما ته شپه پیازو تېر باسې. د چا چې څه په قسمت وي لښکرخانه نه هغو ته وررسي. د قسمت په څه ووایه شیر عالمه دا په رښتین د چاکړه اوړه نه ګوري خو په قسمت یې باچا کي. دا څه شپ شپ کوې؟ لکه د پښتون یوه او صفا خبره وکړه. ها زه پښتونوم نه یم، ستا په شان بېغیرته زما پښتونوالی شک کوي. ټول کلي ته پته ده چې بېغیرته دی او که زه. ټول کلي ته پته ده او تا ته دې معلومه وي د هر څه نه خبرې خو بیا دې په تا باندې غوږونه راچولي دي. لښکره دا خولې دې په واک کې کا چې زما دې پټي ته نه وې راغلی که نه نو قسم مې په خدای دا مشاهده به یې راباندې واروله. هغه چا له مشاهده روانه کړه چې ستا مېمونې سره د تماکو بانه شپې خبرې کوي. چپ چپ بس دا خولې دې په واک کې کږلي نو. ځان ته پښتون وایي.
شیر عالم په پښتنه ځمکه باندې زیږېدلی یو نر پښتون ځوان و هغه دا چېرته برداشت کولی شوه چې هغه ته د څوک ګوته ونیسي د هغه په پښتونولۍ باندې د لاس اوچت کړي او هغه ته د په خیرونو سترګو وګوري د هغه په هکله چې څه هم خبره وشوله شیر عالم په هغې باندې ډېر سخت خفګان ښکاره کړو او ډېر په غوسه کې خپل کور طرف ته په تیزو تیزو ګامونو را روان شو पचड़ी सके शेर आलमा तो हल वाले नवे सचल शिवे दे زه ډېر ساده وم چې ستا په مینه باندې دومره غټې بار کړی و ما ستا مینه نه ده بدنامه کړې چپ شه مکارې ستا پرې خوږو خبرو باندې زه ځان نور نه ده وکومه دا ته څنګه خبرې کوې شیر عالما تا تر اوسه پورې زه په تیاره کې ساتلی یم خو نن دې جمدی نه پرېږدمه دا ته څه ګډې وډې وې دا خلک ستاسې دي چې تو د په دروازه کې ودرېږي شیر عالما د خدای نه ویرېږه ها یعنې زه ته دروغ وایم ها ما هیڅ ګناه نه ده کړې شیر عالما زما لمن بېداره ده دا خو ته وایې که نه تا ته پته ده چې په حجره کې خلک څه خبرې کوي تا ما سره داسې کار وکړه نه نو څه به څه کنه ته ما ستا زړه وکړم شیر عالم خدای دې خوار کا د تماکو په پاڼه چا کړي مرګونه د شیر عالم او مامونې داستان زمونږ د پښتني ادب او زمونږ د پښتنو د کلو د حجرو داسې داستان دی چې زمونږ په زړونو کې تر اوسه پورې ژوندی خو دی خو تر اوسه پورې زمونږ په زړونو کې د درد او د محبت هغه څړیکې رالړزوي چې د هغې په وجه باندې د پښتنو ځوانانو سرونه هم د ډېر جوش او د ډېر خماره بنګېږي او د ډېرو پښتنو جونه تر اوسه پورې د هغوی زړونه د دې درد خوږېږي چې شیر عالمه دا دې څه وکړل په ننګ او پت مینه مامونې دې ولې حلاله کړه او دا ولې ځکه چې شیر عالم د یوې داسې غلط فهمۍ ښکار شوی و چې د هغې هغه سره هېڅ علاج نه و او وروسته په خپله خبره ډېر ستومانه و خو د مامونۍ دغه قرباني او همدې خبرې د ډېرو پښتنو جونو سر د فخر نه اوچت کړ او هغې اوس هم په خپلو کورونو کې په خپلو چاپېرچلیونو کې ډېر په فخر سره او ډېر په ویاړ سره د مامونۍ ذکر کوي چې هغوی په ننګ او پت قربان خو شوې خو د خپل عزت او د خپل ناموس جنازه یې د کوره ونویسته آفرین مامونۍ جی ګرانو کتونکو همدغه شانتې د شیر عالم مامونۍ دا د محبت داستان دا نیمګړی داستان دې دنیا ته پاتې شو او سینه په سینه وخت په وخت کتاب په کتاب تر موږه راورسېدو په دې باندې په مختلفو وختونو کې فلمونه هم جوړ شو د ټلویزیون ډرامې هم وشولې او د ریډیو نه هم په دې باندې مختلف پروګرامونه او ډرامې پیښ شوې چې پکې د امیر حمزه خان شینواري یو مشهوره ریډیویي ډراما د شیر عالم مامونۍ په نامه باندې هم د ذکر وړ ده د دې سره سره په ادبي حیثیت کې د دې مقام د دې نه معلومیږي چې د شیر عالم مامونۍ دا کیسې په منظوم انداز کې په باقاعده شکل کې په شعرونو کې د شعرونو واخله تر اخره پورې راوړاندې شوله او همدغه کیسې د تورو فضل ربي په ډومبي ځل باندې په خوږ اواز اورېدونکو ته پیش کړله او خلکو ډېره زیاته خوښه کړله تر اوسه پورې د فضل ربي آواز او دا کیسې خلک په ډېر شوق باندې او ډېر په دردناک آواز او په دردناکه لهجه کې اوري او ګوري او هم دې مشهورې کیسې هم دې مشهور داستان فضل ربي د عروج پام ته ورسولو هغه له د مقبولیت ته داسې ځای ورکړو چې هغه خلکو په سر سترګو کښېنه او همدغې فضل ربي په جواب کې دا خبره کوله چې د شیر عالم مامونۍ کیسې د دوی دا داستان رښتیا و ټول واقعیات رښتوني و په دې وجه باندې د خلکو په زړونو باندې ډېر زیات اثر وکړو دا شیر عالم مامونۍ دا کیسې زمونږ او ستاسو کیسې ده او زمونږ په کلو کې زمونږ په چاپېرچل کې داسې واقعیات ډېر کله کله پیښېږي او همدا زمونږ دپاره د ننګ او د فخر او د پت مثالونه وړاندې کوي اوري او ګوري او هم دې مشهورې کیسې هم دې مشهور داستان فضل ربي د عروج پام ته ورسولو هغه له د مقبولیت ته داسې ځای ورکړو چې هغه خلکو په سر سترګو کښېنه او همدغې فضل ربي په جواب کې دا خبره کوله چې د شیر عالم مامونۍ کیسې د دوی دا داستان رښتیا و ټول واقعیات رښتوني و په دې وجه باندې د خلکو په زړونو باندې ډېر زیات اثر وکړو دا شیر عالم مامونۍ دا کیسې زمونږ او ستاسو کیسې ده او زمونږ په کلو کې زمونږ په چاپېرچل کې داسې واقعیات ډېر کله کله پیښېږي او همدا زمونږ دپاره د ننګ او د فخر او د پت مثالونه وړاندې کوي
ننتر متر مضبوط ونقصان نشير علم غسيني وليدي للمن نفت اختيار غطوط روان نميبني طالي طاهنا لوزن نستاقد انت سراسر زمطان وصلتي وصلتي تنقضان رام كمان ندان کرن قسم پاک منانا یہ دیا فضل کے رحم نشتا زکا کوئی نو وسیعت ورطلی کما یہ زرقی لڈان پخپنا ورکما یہ مدام وصول کا دکلی رجل
मुनी कमल नगमा गमे मुने सर कातिल बपटीना